ګرانو ملګرو دا په پېښور باړه کې کوم ماشوم کوی ته پرېوتی دی او بیا د هغې د پاسه چې کوم دی د خلکو دا قبر جوړ کړی دی دې هکله باندې ما سره ضمیر خان ضمیر رابطه کړې ده او دا میسج اورې بیا ګپ لګو. السلام علیکم صادق څنګه ښه برابر ورور دس چل دی چې 6 لک روپۍ پې راځي 6 لکه په لا الله مې د قسمې چې ځمکه ولا خرصوم ځان ورله د چا سره ګاڼه کومه ما دیوالي دور سره د امکار دی رابانې کوي دیاړي دی رابانې کوي کپلارې خو کړل نو ماشوم را وختل دی ان شاء الله سبا ما وسم د چا سره په دغه کې باړه کې رابطه کړې ده او ان شاء الله که زندگی وا هغه راته سحر میسج راکړي نو بس با واده ورته مټه سوا دا ګټي ټول عمر خلک نه کوي تاوانم پکاري او نه په دغه باندې مونږ څوک ته مونږ تاړو خو نه وای ښا ټیک ده کنه خو ان شاء الله که زندگی وا نو سحر بر سره بیا کانټیکټ کوم ما د نمبر ویل دي چې نمبر راغې بیا تستا پیریانم خلاص دي بیا براکاګو بس یو شپه 2-3 ورته پراته خو د قیخ یقنه ته په مانیس نه کیږي واده ورته هیڅ چلم را باندې نه کیږي پراته وي وته چې کله دا ماشوم روزي دا مور او پلار د زړه ورمان دي ماشوم ته د قیامت په ورځ یوازې زنه ټول وطن به وته ملامت یو لپاره وطن کې وا دا خلک نه دا ماشوم نه بس ګرانو ملګرو تاسو دا میسج واورېدو دا چې کوم دی نو ګیر چاپېره چې څومره زمونږ عوام دي څومره چې کوم دی مونږ سره ملګري شرکت کول غواړي مونږ به ځو او د دې ماشوم به چې کوم دی نو پوره غور کوو ځکه دا چې کوم دی دا حکومت له پکارو حکومت چې کوم دی په دې کې مرسته اخیستل پکارو چې د دې ماشوم د راوستو څه نه څه چې کوم دی نو اقدام یې کړی وي دا اوس د پلار سره چې کوم دی نو غم دی چېرې د ما بچی به په څه حالي او داسې هم کیدی شي چې دا ماشوم په دې کوی کې جم دی هېڅ پته نه لګي نو موږ ټول ملګرو ټیم چې کوم دی ضمیر خان موږ دا هیله کړې ده چې ځو به انشاءالله او ضمیر خان په خپله ووایي چې په دې ماشوم څومره پیسې لګي څومره دغه کېږي زه به خپل طرفه چې کوم دی ځمکه وله خرڅوم زه وله خپل موبایل هر څه خرڅوم خو دا ماشوم به روباسو ولې کله کله پکې د انسانیت خدمت هم کولی دا پیسې ګټلو دا غریبي دا خور ټیم کېږي دا خو چا لیدلي چې یو کس ویلي چې زه مالدار یم او زه دا یم او زه دا یم خبره دا ضروره د دې خبرې غور کول غواړي په دې باندې پوره کار کول غواړي چې د دې به څه کېږي نو انشاءالله موږ به تاسو ته پوره هر څه ښایو او باقاعده چې کوم دی نو رابطه هم ضمیر خان ضمیر سره که چا ملګري یاران دوستان نور مو سره شرکت کول غواړي نو انشاءالله موږ به ځو او د دې به پوره غور کوو بله ویډیو کې بیا ملاقات کوو. السلام.